سلامونه ګرانو لیدونکو، په دغه ویډیو کې به تاسو ته وښایو چې څنګه کولی شو د غږیز پیغام یا د وایس میسیج پر ځای باندې په واتساپ کې ویډیویي پیغام ولیږو. معنا دا چې کله هم تاسو چاته په واتساپ کې میسیج لیږئ نو نه تنها دا چې د تاسو غږ به ورسیږي بلکې د تاسو پیغام به په ویډیویي شکل سره ورسیږي. تاسو کولی شئ په هغه کې خپل باډي لانګویج یا خپل څهره پکې راولئ. نو دغه باډي لانګویج هم پکې یوز کولی شئ چون دا د کمیونیکیشن یا د خبرو اترو یوه مهمه وسیله ده چې تاسو په هغوی کې ترسره کړئ. نو تاسو هم کولی شئ چې خپلو پارټنرانو یا خپلو ملګرو ته نه صرف دا چې تاسو په غږیزه بڼه دوی ته پیغام ولیږئ بلکې کولی شئ چې په ویډیویي شکل سره هم تاسو هغو ته پیغام ولیږئ. دا په واتساپ کې یو نوی اپډیټ راوتلی دی، نو د دې په اساس تاسو کولی شئ چې دا په خپل موبایل کې ترسره کړئ. نو د دې په اساس تاسو کولی شئ چې همدغسې پیغام هم ولیږئ. نو دې لپاره به تاسو ته موږ په همدغه ویډیو کې طریقه وښیو. نو دې لپاره چې تاسو غواړئ په خپل موبایل کې دغه ټریک ترسره کړئ، تاسو به آلریډي چې دی ته خپل واتساپ را خلاص کړی وي. نو تاسو به د هغه کس انباکس راواړوئ چې تاسو غواړئ هغوی ته دغسې پیغام ولیږئ. نو د دې لپاره به تاسو دغه د کیمرې په آپشن باندې د څو ثانیو لپاره خپله ګوته چې دی ونیسئ. کله چې تاسو ګوته ورباندې ونیوله دا به پورته خواته ورباندې کش کړئ. نو د تاسو مخ به پکې څرګند شي او په سینډ آپشن باندې به کلیک وکئ. نو دا چې دی تاسو کوم څه چې ثبت کړي دي په ډېر کم وخت کې دوی ته وررسیږي. ګرانو ملګرو، دا په واتساپ کې یو نوی اپډیټ و چې تاسو ته ما وښوده. په واتساپ کې نور اپډیټس هم راغلي دي چې هغه به هم تاسو ته وښیم. چون دا هم څو میاشتې وړاندې و خو ما وخت پیدا نشو کړی چې زه وکولی شم تاسو لپاره ویډیو چمتو کړم. نو زمونږ د نن ورځې ویډیو همدومره وه. تر بلې ویډیو در څخه اجازه غواړم. د الله په امان.